عبدالله وایي نظامیانو په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې د ملکیانو وژلو ته لاس اچولی. د مصالحې عالي شورا پخواني مشر ډاکټر عبدالله وایي د راپورونو له مخې په وروستیو ورځو کې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست ولایتونو کې ملکي وګړي صحرایي محکمه ووژل شوي دي. ښاغلي عبدالله نن جمعه د مۍ په 14مه چې د هغوی له 23 نیټې سره برابره ده پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو حکومت له نوم یادولو پرته لیکلي چې نظامیانو په پنجشیر، تخار، اندرابونو او خوست ولایتونو کې د سیمې د مظلومو ملکي وګړو په صحرایي محکمې وژلو او شکنجې لاس پورې کړی دی. عبدالله ویلي چې دا ډول اقدامات د دیني شعایرو، بشري قوانینو، وطني او نړیوال عرف په اساس محکوم او د غندنې وړ دي. نوموړي زیاته کړې چې په وروستیو 4 لسیزو کې د انحصار او انزا سیاست د خلکو ستونزې زیاتې کړي او افغانستان یې له بحران سره مخ کړی دی. د مصالحې عالي شورا پخواني مشر همدارنګه زیاته کړې چې اوسنی بحران باید د خبرو اترو د خلکو په ارادې سره حل او فصل شي. عبدالله ویلي یو ځل بیا ټینګار کوم چې د بشر ضد سیاستونو دوام، ځپل، د بیرې اچول او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو اعمال او انزوا په هیواد کې قومي شخړې زیاتې او افغانستان به کورنۍ جګړې ته یوسي. نوموړي له ملګرو ملتونو او بشري حقونو نړیوالو بنسټونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه څېړنې وکړي او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پنجشیر، تخار او د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو له امله دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې او اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویاند صبغت الله احمدي د پنجشنبې په ورځ وویل چې تېره شپه د اسدالله اندرابي په نامه د دې جبهې یو قمندان له خپلو 4 وسلوالو سره د اندراب درې د بنوي په ولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی دی. بلخوا د پنجشیر ولایت د دره او ابشار له ولسوالیو څخه راپورونو او د دغه سیمو یو شمېر اوسېدونکو د ادعاو په اساس طالبانو په یادو سیمو کې ولسي خلک وژلي دي، خو په سیمه کې د طالبانو د حکومت مقامات دا ادعاوې ردوي او بې اساسه یې بولي. د پنجشیر د دره ولسوالۍ د تنخو سیمې اوسیدونکي غلام فاروق حلیم په خپل فیسبوک کې یو تصویر خپور کړی او ادعا کوي چې طالبانو یې په کلیو کې ولسي خلک نیولي او نامعلوم ځای ته یې بیولي دي. په دغه تصویر کې لیدل کېږي چې وسلوالو طالبانو د یو شمېر ځوانانو لاسونه تر شا تړلي او کوم نامعلوم لوري ته یې انتقالوي. د مقاومت جبهې هم ادعا کړې ده چې طالبانو په پنجشیر، اندراب او تخار کې نسل وژنه کړې ده. د مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي مسیم نظري د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 11مه د غویي په 21مه نیټه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خلکو نسل وژنه هیڅکله زموږ روحیه نشي وژلی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.